پاکستان څه عجیبه ویلي، آیا هند په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد قریشي وایي هند د افغانستان په چارو کې صادقانه چلند نه کوي او دلته د سولې او ثبات د راتګ ملاتړ نه دی. د په وینا دغه هیواد په افغانستان کې په ځینو برخو کې په نا آرامیو کې هم لاس لري. قریشي همداراز ادعا کړې چې د پاکستان په ځینو برخو کې هم د هند په اشاره نا امنیو ته لمن وهل کیږي. پاکستان داسې مهال دغه ادعا کوي چې په ځلونو د هند او ګڼو نورو هیوادونو له لوري په افغانستان کې د ترهګرۍ په ملاتړ او د جګړو په دوام تورن شوی دی. پاکستان په افغانستان کې د جګړې د ملاتړ او له ترهګرۍ سره د همکارۍ له امله د ګڼو نړیوالو سازمانونو له بندیزونو او محدودیتونو سره هم مخ دی.